نو د سلور زینو نه د علم اغستې شوی دی علم الفرائض اولنې مصدر د ټولو نه غټ قرآن للرجال نصيب ولكم نصف ما ترك ازواجكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة دا ټول مسلې د کوم ځای نه دي قرآن دویم مصدر د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا مسلې راغلي ان شاء الله تفصیل به ډیر خراش دریم مصدر اجماع د امت لکه مثال پاګې د مثال درکوم په دې مسله باندې اجماع ده چې پلاری نو نکته یې سن ملوي چې پلاری نکته یې سن ملوي نه یو سړی مړ شو پلار ته پاتې شو نکته پاتې شو نکته به سن ملوي ها نه ملوي وره پلاری دی او په دې باندې اجماع ده لکه ماته اوس مثال پیش لکه په دې باندې اجماع ده چې نکي نو هغه رونو ته یې سن ملوي چې کوم د مور د طرف نه کدا مسلې ګرانی او تاسو په نه پوهیږئ نو زه پر خودم شمه دې تفصیل به نه کوم کنه تفصیل خره که تاسو په نه پوهیږئ چې دا سدي نه به پریدو او نقصان ستاسو دی ما ته الحمدلله سم معلومي نه ما ته نقصان نه کی تاسو معلومي نه کړی ایمان به یې شي نه لکه په دې باندې اجماع ده چې نکي نه هغه رونو ته یې سن ملويږي کوم چې د مور د طرف نه یو سړی دی مړ شو نکي شتي رونه شتي خورونه د مور د طرف نه دي نو دې رونو ته یې سن ملوي ها نه ملوي څه دلاسه نکه دلاسه یا په دې باندې اجماع ده چې موري نو دغه مور ته یې سن ملوي چې موري نو دغه مور ته یې سن ملوي خد مور ته یې د نه ملوي د پلار مور ته یې ملوي دا مسله ډیره جوړه اول کې ما ښکاری تاسو په رسیدلی نه به ته بیان کوم یو سړی دی مړ شو مور پاتې شو او د مور پاتې شو نیت به یې ملوي نو ملوي ولې د صدرسه مور شتي ښا یو سړی مړ شو د پلار مور پاتې شو پلار دغه مور نو دا د نیا شو ده حکم طرف نه نیا شو پلار طرف نه دې ته به ملوي وی پلار ته نه ملوي چې پلار خو هغه زورور سړی د پلار او زوی د دوه انسانان دي چې کله یو مالدار سړی نو دغه خپل خپلوان غلري هم دغه دعا کوي چې الله د پلاری مړ کی او یا الله د زوی مړ کی دا خطرناک دی وي ځکه چې دوی کنه نو څو خواله نشي راتله پلار او زوی او به تفصیل ان شاء الله نور مخې ته راځي نه دوی چې پلار ته نه ملوي نو هغه ته به ملوي نه دا نکاح خو نه دی دا خو د دې الک سره دی پلار دی خو د مور ده مور ته خو یې نه ملوي ځکه چې مور شتي د پلار مور ته یې نه ملوي ځکه چې مور شتي پلار نه څوک شتي مور شتي مور برمیان دي ټولي پټي دا لنډه قاعده شو مور برمیان دي پټي ها دیش مونږ ویلې شو چې پلارشتي او د پلارشتي نکاح نو نکاح ته نه ملويږي د چا د لاسه پلار د لاسه خو د پلار مور ته نه ملويږي د چا د لاسه د مور د لاسه والله اعلم اسی دا ما تاسو له یسو مثالونه درکو چې بدی باندې اجماع ده او غالبا ډیرو مسلو کې اجماع د صحابه کرامو نقل لبدی سلورم مصدر اجتهاد د صحابه کرامو بعض مسلې د صحابه کرامو په اجتهاد سره ثابت شوي دي